السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، زنن د یو نوې دعا سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. امید ساتم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله یې. الله مو روغ جوړ او خوشاله ساته. دغه دعا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعا ده. په دې کې د څلورو خطرناکو چیزونو نه پناه غوښتل شوې ده. او دغه دعا د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه منقول ده او صحیح مسلم کې ذکر ده. نو موږ له پکار دي چې په دغه دعا باندې عمل وکړو او په خپل معمولاتو کې شامل کړو، ځکه چې یو دعا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غوښتلی وي نو هغه به څومره جامع او اهم وي. کومو شیزونو او د خطرونو چې هغه پناه غوښتې ده، نه موږ هم هغې نه پناه وغواړو. او دغه څلور چیزونه دا د ژوند بنیاد دی او ژوند خوشحالي او پریشانیانی هم د هغې نه جوړیږي. اول هغه دعا الفاظ واورو. هغه دعا الفاظ دا دي: اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجمیع سخطک. اے الله، زه ستا د نعمت د زوال نه، ستا د عافیت د بدلیدلو نه، ستا د اچانک د نسلو او د پکړ نه او د سزا نه او ستا د تمام غضب نه زه پناه غواړم. دا څومره عظیمه دعا ده. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دا کوله. زما محترم و عزتمندو، په دې دعا کې څلور اهم حصې دي چې دا موږ زده کړو او عمل پې وکړو. دعا صرف زبانی نه وایو، بلکې د هغې معنی هم زده کړو او د خپل د ژوند حصه یې وګرځو. په دې کې اوله حصه ده اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے الله، ستا د نعمت د ختمېدلو نه او د اخیستلو نه پناه غواړم. نعمت څه شی دی؟ صرف دولت نعمت نه دی، صحت نعمت دی، ایمان نعمت دی، نیک اولاد نعمت دی، عزت نعمت دی، سترګو نظر نعمت دی، د اورېدلو صلاحیت نعمت دی، امن نعمت دی، او ښه خاندان هم نعمت دی، او د مونځ کولو توفیق دا هم نعمت دی. ځکه الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. که تاسو زما نعمتونه شمیرئ نو شمیرلی نشئ. کوم به چې دی هغه موږ وشمیرو. د دغه نعمتونو حفاظت صرف دعاګانو سره نه دی، بلکې شکر، اطاعت، تقوا او اصلاح د حال سره هم دی. که انسان ته مال میلاو شي، دی تکبر شروع کی، په ده باندې ازمایښونه راشي. که انسان ته عزت میلاو شي، دی نور خلق سپک او کمزوري وګڼي، نو د عزت زوال شروع شو. که صحت میلاو شو، انسان الله ایر کی، نو دته سوچ کول پکار دی چې صحت همیشه د سره پاتې کیدونکي ضمانت نشته، بلکې همیشه پاتې کیدو لپاره د شکر وباسي، نو د سره به همیشه پاتې شي. د دعا دویمه حصه ده وتحول عافیتک. اے الله، ستا عطا کرده، ستا راکړی شوی عافیت د بدلیدلو نه زه پناه غواړم پتا سره. عافیت یو جامع نعمت دی. بعضې خلک دا ګڼي چې عافیت صرف بیماری نه د بچ کېدلو نوم دی، لیکن عافیت د دې مفهوم ډیر وسیع دی. په عافیت کې شامل دی د جسم صحت، د زړه سکون، د ایمان حفاظت، د کور امن او د اولاد سلامتی، د عزت حفاظت، د مال حفاظت، د فتنو نه د بچ کېدلو، د ګناهونو نه د بچ کېدلو، دشمنانو د شر نه حفاظت. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به عافیت غوښتو او د هغې د غوښتلو تاکید یې فرمایلی دی. په حدیث پاک کې د عافیت دنیا او د آخرت د لوی نعمتونو نه دا شمار کړي دي. زما محترم و عزتمندو، یو انسان سره زیات دولت دی لیکن صحت نشته، دولت نه دی خوند نشي اخیستلی. که صحت ورسره شته خو په زړه یې بې سکونه دی، نو ژوند د مشکل شي. که کور ورسره شته لیکن کور کې محبت نشته، انسان پریشان دی. که انسان سره هر څه شته مگر ایمان محفوظ نه دی، دا د ټولو نه لویه محرومي ده.
د دې د وجې نه موږ د الله جل جلاله نه یوازې مال ونه غواړو بلکې عافیت ترې نه هم وغواړو. عافیت تر ټولو نه لوی شکل ایمان سلامتی په دنیا کې قیمتي نعمت ایمان دی. مال لاړو دوباره راتلی شي، صحت لاړ علاج کېدی شي، لیکن ایمان که په خطره کې پریوت د ټولو نه زیات فکر د دې کول پکار دی. د دعا درېیمه حصه دا ده وفجاءت نقمتک، ای الله زه ستا د پکړ او د نیوونه او د اچانک مصیبت د راتلو نه پناه غواړم. زما محترمو عزتمندو، انسان د خپل مستقبل نه نه خبر، سحر د کور نه وځي دته پته نشته چې ماښام به واپس راشي یا نه. انسان مکمل د صحت سره ژوند تیروي، لیکن اچانک یو مصیبت او ازمایش پې راشي. لیکن مومن همیشه به د حفاظت محتاج دی او دی به د حفاظت دعا کوي. مصیبت ته راتلو نه مخکې تیاری کول پکار دی چې مومن په خپل ژوند کې صرف مصیبت راتلو نه وروسته دعا کول نه، بلکې مومن به پیل نه الله جل جلاله نه د حفاظت دعا کوي. یو انسان روزانه سحر او ماښام دعا کوي، دا اصل کې الله جل جلاله په حفاظت کې د راتللو کوشش کوي. دغه رنګې صدقه، توبه، استغفار، حقوق العباد د هغې ادایګي او د ګناهونو نه د بچ کېدلو د الله جل جلاله د رحمت ذریعه ده. او د دعا اخري حصه دا ده وجمیع سخطک، ای الله زه ستا تمام غضبونو نه د عذابونو نه پناه غواړم. دا د دعا د ټولو نه وسیع او خوف پیدا کوونکې والا حصه ده، ځکه مؤمن د ټولو نه لوی خواهش صرف دنیا حفاظت نه دی بلکې د الله رضا هم ده. که انسان ته دولت میلاو شو، عزت میلاو شو، صحت میلاو شو، لیکن الله جل جلاله ناراض دی، د انسان په حقیقت کې کامیاب نه دی. یو انسان په دنیا کې په ازمایښونو د باندې تیریږي لیکن الله جل جلاله د ناراضي دی، دا یو ډیره لوی کامیابی ده. قرآن مجید کې الله جل جلاله فرمایي ورضوان من الله اکبر، الله جل جلاله رضا د ټولو نه لوی شیز دی. د مؤمن د ټولو نه لوی مقصد د الله رضا ده. دعا او عمل دواړه ضروری دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ ته په الله باندې بروسه ښودلې ده او اسباب هم اختیارول موږ ته ښودلې دي. صرف دا ویل کافی نه دي چې زه دعا ویم نور ماته د هیڅ ضرورت نشته. مؤمن به دعا هم کوي او د هغې ذمہداري به هم پوره کوي. دعا کله ویل پکار دي؟ خصوصا د سحر او د ماښام په وخت کې، د مونځ نه وروستو او د پریشانیانو په وخت کې او د نعمت ته میلاوېدلو نه بعد. دا وختونه ډیر مفید دي چې د الله جل جلاله نه د دغه نعمتونو د ختمېدلو نه بچ کېدلو دپاره دا دعا موږ ځان سره یاد کړو او وی وایو. په دې دعا کې ډیر خوبصورت پیغام دی. په دې دعا کې 4 چیزونه: نعمت د هغې زوال، د عافیت بدلیدل، اچانک مصیبت راتلل او د الله جل جلاله غضب نه پناه غوښتل. دا 4 چیزونه انسان ژوند دې سره تړلی شوی دی او په دې کې د ژوند غیر دی. دا دعا په اصل کې انسان دنیا او د آخرت د دواړو دپاره ډیره جامع دعا ده. نو هر مسلمان ته پکار دی چې دا دعا زده کړي او ځان سره سحر او ماښام خامخا وایي. دعا به دوباره تکرار کو. اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجمیع سخطک. او د نن نه دا عهد وکړو چې موږ به شکر گزار جوړیږو، د مونځ پابند کوونکي به جوړیږو، د ګناهونو نه توبه به کوو، د نور انسانانو حقوق به ادا کوو او د الله جل جلاله د نعمتونو نافرمانی به نه کوو. دنیا او د آخرت ته حفاظت دپاره به الله جل جلاله طرف ته رجوع کوو.